زمونږ اوساسو خبره په کلمه التوحید کې شروع وه. پرون تقریبا د هغې لپاره موږ 8 شرایط ویلې او 4 معناګانې موږ کړې چې یو معنا درسته او دغه 3 ضعیفې. 8 شرطونه کې مو ویلې چې اول به سړی په دې باندې علم لري او د دې سره به انسان یقین لري دی له اخلاص به پکې صدق محبت انقیاد دا قبلوله او کفر بما يعبد من دون الله. هغه څوک چې هغه رب العالمین رب دې خو د بل چا بندگی کوي د هغې ټولو نه انکار. موږ دا ویلی چې کلمه د توحید په لا اله الا الله کې د توحید یو څو اقسام چې الله عز وجل ذکر کړي دي او اشاره ورته کړې ده. نو موږ به دا خبره ذکر کوو چې د توحید اقسام اول توحید په دې غټو کې 3 تقسیمه ځان سره یاد ساتئ. یو ته ویل کېږي توحید د ربوبیت او بل ته ویل کېږي توحید د الوهیت او بل ته ویل کېږي توحید فی الاسماء والصفات. توحید ربوبیت مخکې موږ دا ویل چې پیدا کول الله عز وجل کوي، مړ کول الله عز وجل کوي وغیره. په دې کې یو شپږ خبرې ځان سره یاد ساتئ. اوله مسله په توحید ربوبیت کې دا ده چې انسان به د رب العالمین افعال پیژني چې موږ د رب العالمین افعال کوم دي. احیاء سمانا، اماتت سمانا، بل سمانا بل. او دویمه قاعده په دې کې ځان سره دا خبره یاد ساتي چې انسان به د مخلوق افعال پیژني. بنده کوم کارونه کوي، مخلوق کوم کارونه کوي، د الله افعال دې مو پیژندل د مخلوق ما. او دریمه مسله په کې دا ساته چې انسان به د رب العالمین افعال هغه مخلوق نه منسوبوي. او څلورمه په کې دا خبره یاد ساتل پکار دی چې انسان به د مخلوق افعال الله رب العزت نه منسوبوي. دلیل شو په دې باندې رب العالمین افعال دی پیژندل، یو د مخلوق افعال دی پیژندل، دوا د الله افعال دی منسوب نکړه دی بنده لړ، درې د مخلوق افعال دی منسوب نکړه دی بنده لړ، څلور او پنځم دا به پیژنې چې د رب العالمین کوم افعال دي هغه به د مخلوق نه دی هغې تقاضا نه کوي، لکه عزت ورکول، ذلت ورکول، بچی ورکول، مالدار کول، بل 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 بل. او شپږم دا چې انسان به د الله رب العزت افعال د مخلوق د افعال سره تشبیه کوي. نو الغرض توحید د ربوبیت کې موږ د شپږ قاعدې ځان سره یاد وساتلې. یو د رب العالمین افعال پیژندل، دویم د مخلوق افعال پیژندل، دریم د مخلوق افعال رب العالمین لنه منسوب کوله، څلورم دغه شان د الله تعالی افعال هغه مخلوق لنه منسوب کوله، پنځم افعال د خالق هغه مخلوق نه طلب کوله چې بچی راکا، عزت راکا، او دا راکا، او شپږم افعال د خالق او د مخلوق دیو بسره تشبیه ورکول. دې ته ویل کېږي هغه شپږ قاعدې په باب د توحید د ربوبیت کې. دې سره به دا خبره یاد ساته چې په ژبه باندې به هم د دې تذکره کوي د لا اله الا الله، او دغه شان د زړه کې به هم د هغې مسله کوي. دلیل شو په دې باندې چې قول یو قول د قلب دی او بل عمل د قلب دی. قول د قلب څه معنا؟ عبادت په دې خبره باندې به سړی کوي چې الله رب العزت شته، دې سره سره عبادت به په دې خبره باندې کوي چې د رب العالمین ملائک شته، دې عقیده به په دې خبره باندې ساتي چې الله عز وجل آسماني کتابونه لري او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام را لېږلي دي. دې ته ویل کېږي قول د قلب. عمل د قلب به سره محدثین دا خبره ذکر کوي چې په هغې کې اول توکل دی، تفویض الامور الی الله تعالی ثقه بحسن تدبیره، او دغه شان اخبات په دې زړه کې رب العالمین له عاجزي او انابت. انابت دا معنی یدور مع الحق حيث دار. انسان به دغه شان د حق سره اوړي راوړي. الرجوع من الكل الى من له الكل. رجوع د هغه چانه چې هغه ټول مخلوقات دی، هغه چاله چې هغه ټول مخلوق تقاضا کوونکی دی، خالق دی. خو بنا بر هر تقلید دا بروز سره شي. دویم مسله توحید د الوهیت دی. توحید د الوهیت به دوه قسمه دی، یو توحید په عبادت او بل توحید د حاکمیت. توحید په عبادت دی ته ویل کېږي چې یو عبادت فکری دی، بل عبادت قلبی دی، بل عبادت زبانی دی، بل عبادت بدنی دی، او بل عبادت مالی دی. دا به ټول د رب العالمین پورې ته خاص کی. عبادت فکری دا معنی انسان په تفکر کې د رب العالمین پر مخلوقاتو کې د هغې په نتیجه کې د انسان په ایمان کې قوت راځي. که مخکې موږ دا ویلې چې د انسان د ایمان د قوت دپاره 6 اسباب دي. اول د الله په مخلوقاتو کې سوچ، دویم د رب العالمین په نومونو کې سوچ، دریم په قرآن کې سوچ، څلورم د الله نه دعا، پنځم
ذکر د رب العالمین، شپږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، وم وړ امیدونه، اتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې پیژندل، نهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت پیژندل، لسم د اسلام د دین محاسن پیژندل، او لسم د هر قسمه کفر او شرک نه جدایي، دولسم رب العالمین له وخت ورکول، د لسم د علماو سره ناسته، څوارلسم د قران او سنت درسونه، پنځلسم د الله سره محبت، شپاړسم په عبادت کې اخلاص، ولسم د الله د بندگانو سره مینا، کم چې د ځان لپاره غواړي غوله غواړه، اتلسم جهاد په سبیل الله، نو نسم د هغه څنګه لړګي چې د الله اند لړکی، او شلم دقه شانه عمل صالح. دویمه توحید په عبادت فکری کې انسان په تعقل نه کار اخلي، دریم تدبرنا، څلورم تذکرنا، او پنځم تاملنا. د دې وجه نه اهل المدا خبره ذکر کړې ده قران کې چې تاسو ګورئ تعقلون او یعقلون، او کله وي د اخر قران کې سوچ نه کوي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله، علي بن ابي طالب، حسن بصري، عبد الله ابن عباس، دي خلکو مسلک دار چې کوم سره قران ولي او تدبر پکې نه اجر الله نه ورکي، تامل پدې کې سوچ نه کول. عبد الله بن مبارک له کسره ورته ویلې بیګام په مانځي کې ټول قران ولوستو، نه هغه ویلې چې تاسو ملګری واغټ سبب پر یو آیت ځان سره تکرار کې خپل ځان یاد کړئ. اصل الفاظ دین توحید په عبادت قلبی کې هغه کې بنیت صحیح کوي، انما الاعمال بالنیات. عبد الله بن مبارک فرمایي چې غټ عمل وړو کې عمل غټ کی. دویم اخلاص دا معنا د مخلوق لحاظ کټ کولې واسه رب العالمین لحاظ ساتلو. مخکې پرون درس کې مونږ ویلې چې اخلاص په هغه وخت کې انسان کې راځي چې په الله ایمان ولري، په قیامت ایمان ولري، د الله د عظمت عقیده په زړه کې ولري، د چا د امت زمنه متاثر نشي، هغه اسباب استعمال کې چې عمل په قبلي کې د عمل نو ورسته وژړي، د قران سره تعلقي، او دې سره جهاد په سبیل الله کې عمل پټ کې نیکان ملګری انتخاب کې، تجهید په دنیا کې د حرام او نزان وساتي، د مراقبه کوشش وکړي، نیکان ملګری انتخاب کې. او بل توحید په عبادت قلبی کې صدق او جذبه سره عمل، څلورم په دې کې یقین پکار دی، پنځم په کې محبت پکار دی، شپږم خوف چله رد نه کی وم رجا تم بسات رب العالمین به قبل لك څنګه عبد الله ابن عباس د تقوا معنا کړی دا، او اتم سړي کې به خوشي د دې وجه عبد الله ابن عباس به دا خبره ذکر کوله، وای حسن بصری د چې په کوم منځ کې خوشونی هغه موږ برباد دي. نه هم سړي به رب العالمین خشیت پر ځل کې لري چې دغه اثرات پر بدن باندې راشي. لسم رحبت در رب العالمین نه یرا، او لسم تعظیم در رب العالمین کوله، دو لسم در رب العالمین سره مینا، دیر لسم دغه شان تعظیم په هغه څه باندې چې کوم رب العالمین موږ شاعر در رب العالمین دي. شاعر بارکه بدوم رو یا غنه چې هغه الله رب العزت او رسول موږ معلوم کړی دي، کیفیت الله معلوم دي، حکمت الله معلوم دي. دریم چې توحید د عبادت زبانی دی، حمد و ثنا بد الله وی، شکر بد رب العالمین کوي، دعا بد رب العالمین نغواړي، استعانت بد رب العالمین نغواړي، پرید باغله کوي، استمداد بد هغه نغواړي، توسل او وسیله بد قشن هغه نغواړي پیش کوي چې د الله نوم باغله وسیله کې پیش کیو. دویمه د قشانه د مسلمان سړی نه دعا طلب کا، خپل عجز رب العالمین له پیش کا، خپل نیک عمل پیش کا، په الله باندې حمد وای، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود او لفظ ربنا استعمال با. څلورم قسم توحید په عبادت بدنی کې دعوت بکای، جهاد بکای، چې ابن قیم د غیر پر ډېر لږ اقسام ذکر کړي، څلور د نفس سره، دوه د ابلیس سره، څلور د کفار سره، درې د عام منافقانو سره. منځ بکای، روزه بنسي، عبادتونه بکای، به تور مثال پلاس باندې تعالی ویل د استلام وکړه، حجر اسود جهاد په وکا، سترګي وګونه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې بارے کې قاعده لیکلې، کتاب لیکلی القواعد النورانیه، او شیخ الاسلام ابن قیم مدارج السالکین کې هغه تشریح کړی ده. پنځم توحید د عبادت مالی، نظر د الله په نامه باندې کوا، ذبح بد الله په نامه باندې کوي، وقف بد الله لپاره کوي، حج بد الله لپاره. حتی خونی درویزه رحمه الله دا خبره ذکر کړی ده، وی کې سړی دربار لمال وی شو د الله په نامه باندې الله ولی نه کوي، په دې وخت کې دا شی مردار خزه په طلاق سره کافر دی. شپږم توحید دی په عبادت قانوني کې نظام، هغه صرف او صرف د رب العالمین منو، هغه دولس اقسام د غیری، به تور مثال اعتقاد، نظام عبادی، نظام اجتماعی، نظام اخلاقی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نظام اقتصادی، نظام مالی، نظام تعلیمی، نظام فرهنگی، نظام عسکری، نظام دعوتی. او دریم قسم توحید چې توحید په الاسماء والصفات. توحید په الاسماء والصفات دته ولګي چې کوم صفاتونه الله عزوجل په قران او سنت کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله لپاره ذکر کړی دي، نو موږ به دا هغه د لپاره ثابتو بغیر د تجسیم نه، بغیر د تکییف نه، بغیر د تشبیه نه، بغیر د تعطیل نه. الغرض د توحید لري اقسام ځان سره ساتي، توحید د ربوبیت او د قشان د غیر سره بده خوا کې توحید د الوهیت، توحید د اسماء او صفات. توحید د ربوبیت کې بشپړ قاعده مذکر کړي، د الله افعال په پیژنو، د مخلوق افعال په پیژنو، د الله افعال په مخلوق نه منسوبو، د مخلوق افعال په الله نه منسوبو.
او دیو بسر به تشمین ورغو به توحید الوهیت دو قسمه توحید په عبادت او توحید په حاکمیت عبادت به هغه 106 قسمه ذکر کې توحید په عبادت فکری کی توحید په عبادت قلبی کی توحید په عبادت زبانی کی توحید په عبادت بدنی کی توحید په عبادت مالی کی او توحید په عبادت قانونی کی فکری کې معنی تفکر کول دي تعقل کول دي تدبر کول دي تذکر کول دي او دغه شان تامل او دغه شان توحید په عبادت قلبی کې نیت صحیح کول دي اخلاص صدق یقین محبت خوف رجاء خشوع خشیت رهبت تعظیم رغبت تعظیم د الله شاعر توحید په عبادت زمانه کې حمد و ثنا د الله ویل شکر گزاري د رب العالمین دا دعاګانې د رب العالمین نه غوښتل دي شعانت دا غنه استغاثه دا غو نمونه استمداد دا غنه توسل وسیله دا غو نمونه توحید په عبادت بدنی کې دعوت جهاد منځ روزه هغه عبادت چې سرګو سره تعلق ساتي د لاس سره تعلق ساتي د غوګونو سره تعلق ساتي هغه رب العالمین پورې خاص کول توحید په عبادت مالی کې نظر د رب العالمین د پاره ذبح د رب العالمین د پاره وقف د رب العالمین د پاره حج د رب العالمین د پاره او توحید په عبادت قانوني کې چې هغه به تور مثال نظام اعتقادي دی نظام عبادي دی نظام اجتماعي دی نظام اخلاقی دی نظام سیاسی دی نظام قضایی دی نظام اقتصادي دی نظام مالی دی نظام تعلیمی دی نظام فرهنګي دی نظام عسکري دی نظام دعوتي دی دا ټول منل الله رب عزت موږ ته شیخین موحدین جوړ کی سبب ان شاء الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دویمه ټوکړي تشریح کیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد